السلام علیکم. که تاسو داسې ویډیو جوړول غواړئ لکه څنګه چې تاسو مخکې وکتله ډبل سکرین والا، فرض که یا تاسو یو تصویر ودروئ او بل سایډ باندې ویډیو چلوئ یا دواړه سایډ باندې ویډیو چلوئ، یوه ولاړئ بیا بله وچلیږي بیا بله ودرېږي بیا بله وچلیږي، هغه به سکرین به موږ څنګه جوړو؟ داسې دا سکرین به موږ راواخلو، یو سکرین به پیټ ولګو، دویم به وله په لیر کې راواخلو او د هغې نه به دا ګرین ځایونه چې دی دا پکې راکټ کړو په دې طریقه باندې دا پکې راکټ کړو او کوم چې دې طرف ته د بریکینګ نیوز دپاره کوم بورډ لګېدلی په دې بورډ باندې به پیټ کړو، مخامخ کوم ګرین سکرین چې دی د هغې په توله کې به برابر کړو چې د هغې سره بالکل یو شان راشي، په سکرین کې یو شان راشي په دې طریقه باندې ډېر په اسانه باندې جوړېږي. که ستاسو زموږ ویډیوګان خوښېږي نو زما چینل ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ. زه خامخا د کاینماسټر یا د سعودي عرب د مخالفو باره کې یا اقامو باره کې چې کوم نوی اپډیټ راځي زه ویډیو جوړوم او اپلوډ کوم، نو تاسو به انشاءالله هیلپ میلاویږي. دا به دغسې په دې طریقه باندې جوړ کړئ، بیا به دا سیو کړئ، دا سیو کړئ، دا به سیو شي دې طریقه باندې. او که چاته څه مسله وي څه مشکله وي نو خیر تاسو کمنټ کې تپوس کولی شئ، میسیج کولی شئ، نو انشاءالله زه به هیلپ کوم. دوباره به مونږ پروجیکټ واخلو، دلته نه به بیکګراوند واخلو، تقریبا مونږ د یو 30 سیکنډو ویډیو جوړو د هغې دپاره د بیکګراوند واخلو، دوه ویډیوګان به واخلو کومه چې مونږ په دې سکرین دوه سکرینونو باندې چلول غواړو، داسې به دلته کېدو. که ویډیوګان غټ وي هغه تاسو کرپ کولی هم شئ، کراپ یې کړئ او بیا یو سایډ ته کېدی. بله ویډیو به واخلو، کراپ دپاره کراپ یوز کړئ په دې طریقه باندې. او بیا چې د دې پرې غشي نشان باندې ونیسئ نو دا غټېږي سیوا کېږي، او خو چې چا کاینماسټر استعمال کړی هغو ته معلومات کېږي په دې طریقه باندې. اوس په دې له مونږ کوم هغه چې مونږ سیو کړی و پریم چې مونږ سیو کړی و هغه پریم به مونږ راوړو د لیر نه به راوړو، دا به په فل سکرین کړو، فل سکرین چې دا بدل شي دې به کروما کی استعمال کړو او ګرین به ترې ریموو کړو. ګرین چې ترې ریموو شي زموږ سره به پکې شاته چې کوم مونږ ویډیوګانې ایښلي وو هغه به زموږ سره ظاهره شي. داسې په سکرین باندې پیټ کړئ، دې طریقه باندې دواړه سکرینونه باندې پیټ کړئ دواړه سایډ ته. دا چې دواړه په یو ځای باندې وي نو دا به دواړه دغسې چلیږي. د دې دپاره به موږ څه کوو؟ د دې لپاره یو سکرین شاټ پکار دی چې موږ د دې دواړو نه سکرین شاټ واخلو او یو ویډیو مخکې ویسو، تقریبا دا زموږ سره د 30 یا د 1 منټ ویډیو دی، لکه دواړه چې یو ځای کړو نو دا 1 منټ ته رسي، نو موږ به ورته شاته بیکګراوند چې دی دا به 1 منټ ته ورسو او یو ویډیو به ترې ونیسو دا به ترې ویسو مخکې، چې کله دا بله ویډیو ختمیږي د هغه ځای د پورې بیا ویسو. یا تاسو دا چې سکرین غټوئ نو هم غټېږي، تاسو غټولی هم شئ، یا فرض کړه که تاسو وایئ چې زموږ د سکرین کلاو راشي ویډیو لږه ظاهره راځي ښکاري. دا هغه چا لپاره پیداناک دی دا ویډیو جوړول چې څوک د نیوز چینل پر یوټیوب باندې جوړول غواړي چې یاره زه نیوز دپاره چینل جوړوم، نو په هغې باندې یو سایډ باندې ویډیو چلوي په بل سایډ باندې خپله ویډیو لکه خپله خبرې کوي او هغه چلوي، نو دا د هغو دپاره پیداناک دی، په دې طریقه باندې جوړېږي. تاسو مې زده کړئ هېڅ پته نه لګي.
لپاره بیک ګراوند شاته راکاږئ. ډېر په اسانه جوړیږي. کیپچر دپاره چې کوم په دې هغه کې خپل کیپچر نشان دی دغې نه باندې به کیپچر واخلئ. کیپچر اینډ سیو به کوئ. هغه به دوباره راوړئ دلته زموږ سره چې کوم په یو سکرین تور پاتې کېږي نو په هغې کې به هغې دپاره به د هغه سایډ هغه تصویر کټ کړئ. لکه په دې کې دواړه سایډه راغله دا به داسې راکاږو زموږ سره د رایټ سایډ دا تور پاتې کېږي لکه بیک ګراوند پکې پاتې کېږي ویډیو ته مخکې لاړه نو دا دلته پاتې کېږي دا به دغسې را کټ کړئ په دې سکرین بیا برابر کړئ. بیا بره چې کوم درې ډاټ ښکاري د دې نه به سینډ ټو بیک کوئ په دې به کلیک کوئ سینډ ټو بیک به کوئ دا به د سکرین د فریم نه شاته لاړ شي او داسې بیا راکاږئ لاندې چې د دغه سره برابر شي. یو بل هم راواخلئ بل چې بیا کله د اولنۍ ویډیو ختمه شي د دې لاسته بیا غځګینه چې دی هغه خالي پاتې کېږي. د هغې لپاره به راواخلئ او دا به د لیفټ سایډ ته را کټ کړئ. سکرین باندې بیا فټ کړئ او بیا به سینډ ټو بیک کړئ په دې طریقه شي. که ستاسو سره فریم وړوکی نو د هغې ډوپلیکیټ واخلئ یا بل راواخلئ که بل نه راخلئ د هغې ډوپلیکیټ واخلئ او چې لږ لانګ پریس کړئ د وړو دپاره تیارېږي بس مخکې ویسئ په دې طریقه باندې په دې طریقه به دا شي زموږ ویډیو تیاره ده سیو یې کړئ.